بني اسرائیل په مقدس مکه باندې یو ناشنا قوم دی او د ناشناوالي وجه یې دا ده چې دې قوم ډېر کرته په دنیا کې عروج او زوال لیدلی دی. کله خو په دې باندې داسې وخت راغلی دی چې دوی په دنیا باندې حکومت کړی دی او کله داسې وخت هم راغلی دی چې د دوی نه پکې غلامان جوړ کړی شوي دي او په ډېر مقدار کې د دوی نسل کشي شوې ده. بني اسرائیل ټول اولنۍ غلامي د فرعون کړې ده. کله چې په مصر کې د فرعون ظلمونه د حد نه سیوا شو، په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیلو د مدد لپاره موسی علیه السلام راولېږو. موسی علیه السلام راغی، بني اسرائیل د ځان سره کړل او د مصر نه ور روان شو. کله چې فرعون ته دې پته ولګېده نو هغه خپلو لښکرو سره بني اسرائیل پسې شاته ورغی او د هغوی تعقب یې کوو تر دې چې هغه خپلو لښکرو سره په دریاب کې غرق شو. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره په دې دریاب باندې صحیح سلامت واوښتو او صحرای سینا طرف ته ورغی. بیا موسی علیه السلام او بني اسرائیل څو ورځې په صحرای سینا کې سفر کوو تر دې چې نن سبا چې کوم فلسطین دی نو دې ځای ته راورسېدل. دغه وخت په فلسطین کې د عمالقو قبیلې آباد شوې وې. عمالقه ډېر طاقتور خلک وو او دا ځمکې په خپل کنټرول کې اخیستې وې. نو کله چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره دې ځای ته راغی نو په دې ځای کې الله سبحانه وتعالی حکم وکړو بني اسرائیلو ته چې تاسو ورشئ د عمالقو سره جنګ وکړئ او خپل د مقدسه ځمکه د هغوی د لاس نه آزاده کړئ. په دې ځای کې بني اسرائیلو د الله د حکم نافرماني وکړله، د جهاد نه انکار وکړو او موسی علیه السلام ته یې دا وویل چې ته د خپل رب سره لاړ شه او وجنګېږه، موږ به دلته ناست یو تاسو ته به ګورو. په دې خبرې سره الله سبحانه وتعالی ډېر زیات ناراضه شو. دې بني اسرائیلو ته وویلی شو چې تاسو په دې صحرا سینا کې ګرځئ، حیران او پریشانه به یئ، په دې صحراګانو کې به تاسو مرئ او په دې ځای کې به ستاسو قبرونه جوړېږي. بیا د دې نه لږه زمانه بعد موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه وفات شو. بني اسرائیل له سربارانو بغیر په دې صحرا کې یوازې پاتې شو او 40 کاله پورې په دې صحرا کې حیران. لیکن 40 کاله بعد الله سبحانه وتعالی دې خلکو ته بل پیغمبر راولېږو. ویل کېږي چې 40 کالو کې دنده د بني اسرائیلو ټول خلک مړه شو کوم چې د موسی علیه السلام سره د مصر نه راغلي وو او په دوی کې یو نوی نوجوان نسل د حریت او ازادۍ په جذبې سره رالوی شو. په دوی کې الله سبحانه وتعالی د یوشع علیه السلام په نوم باندې پیغمبر راولېږو. دې نوجوانانو دې پیغمبر ته وویل چې موږ د عمالقو سره جنګ کولو ته تیار یو، ته زموږ دپاره یو مشر مقرر کړه. د یوشع علیه السلام د دې خلکو دپاره د طالوت په نوم باندې یو کس مقرر کړو. دوی په فلسطین باندې د حملې کولو دپاره را رخصت کړل. طالوت خپل لښکر د ځان سره کړو او په فلسطین باندې د حملې دپاره ور روان شو. لیکن په لاره کې دې بني اسرائیلو خپله هغه زړه بزدلي دوباره ښکاره کړله او د جنګ کولو نه انکار وکړو. د دومره غټ لښکر کې صرف 313 کسان داسې وو چې هغه اوس هم د طالوت په ملګرتیا کې جهاد کولو ته تیار وو. نو طالوت د 313 کسان د ځان سره کړل او خپل منزل مقصود ته ور روان شو. د طالوت په دې لښکر کې داود علیه السلام هم موجود و او دې په دغه وخت کې ډېر کم عمر واله و. حاصل دا دی چې طالوت راغی او په عمالقو باندې حمله وکړله. په دې جنګ کې داود علیه السلام راولګېدو او د عمالقو مشر جالوت یې قتل کړو. په دې قتل سره عمالقو ته شکست میلاو شو او د فلسطین دا ټوله علاقه د بني اسرائیلو په قبضه کې راغله. کله چې د فلسطین د علاقه د بني اسرائیلو لاسته راغله یوشع علیه السلام دا ځمکه په 12 قبیلو کې تقسیم کړه او په هر یوې قبیلې باندې یو قاضي مقرر کړو چې هغه به د دوی فیصلې کولې. بیا دغه شانتې وخت تېرېدو او وروسته په دوی کې داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په شان طاقتور بادشاهان راغلل. سلیمان علیه السلام په بني اسرائیلو کې ډېر طاقتور بادشاه و. انسانان، پیریان، ځناور، هواګانې هر څه ځه تابع وو او دا د دنیا په تاریخ کې حقیقي حکمران تېر شوی دی. لیکن کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو نو دې خلکو د سلیمان علیه السلام زوی رهبوم په تخت باندې کېنو. لیکن د ده په حکمرانۍ کې بني اسرائیلو بغاوتونه شروع کړل، خپل منځ کې خلاف شروع کړو. په دې دوران کې بهر نه دشمن په دوی باندې حمله وکړله او د فلسطین بعضې علاقې د دوی د لاس نه واخیستې. بیا لږه زمانه بعد په دوی کې د شمویل علیه السلام په نوم باندې بل پیغمبر راغی. هغه د بني اسرائیل دوباره متحد کړل او دوی دوباره په دغه خلکو باندې حمله وکړله او دا ټولې علاقې دوباره د بني اسرائیلو لاسته راغلې. لیکن بني اسرائیل لږ وخت بعد یو بل سره مخالف شو، یو بل سره جګړې شروع کړې. دوی راولګېدل او د فلسطین دا ځمکه یې 2 حصو ته تقسیم کړه. په یوه حصه کې 10 قبیلې آبادې شوې او د بله حصه کې 2 قبیلې. د دې تقسیم د وجې نه بیا په دوی باندې بهر نه دشمن مسلط شو، په دوی باندې حمله وکړله او د دوی نه ډېر زیات خلک ووژل. په دې قتل عام کې د بني اسرائیلو ډېر قبیلې جلاوطن شوې. د دوی ډېر قبایل راغلل خراسان ته او په دې علاقو کې آباد شو. او د بعضې خلکو په نسبت باندې دا خلک دي کوم چې نن سبا د پښتنو په نوم سره یادېږي. نن سبا ډېر خلک داسې شته دی چې هغوی پښتانه د بني اسرائیلو یو شاخ ګڼي. لیکن ملګرو ظاهري طور باندې که وګورو نو د بني اسرائیلو د پښتنو ډېر عادات داسې شته دی چې یو بل سره برابر دي. لیکن په دې خبر باندې داسې مستند روایت نشته چې هغې نه دا معلومه شي چې واقعي پښتانه د بني اسرائیلو یو شاخ دی، د هغوی یوه قبیله ده. خلاصه دا د ملګرو چې بني اسرائیل یو ځل بیا د زوال سره مخامخ شو. سلیمان علیه السلام چې په خپله زمانه کې کوم عمارتونه، محلات او هیکل سلیماني جوړ کړی و نو هغه دښمنان ونړو، هر څه یې وران کړل او هغې ته یې اور واچوه. لیکن لږه زمانه بعد الله سبحانه وتعالی په دې باندې رحم وکړو
یو نیک بادشاه سایرس راغی، دوی د غلامۍ نه آزاد کړل، دوی مال او دولت ورکو او دوی ته وی چې لاړ شي خپل هیکل دوباره جوړ کړي. ډیرو خلکو په تاریخ کې دی بادشاه د ذوالقرنین ویلې دی، لیکن د ذوالقرنین باره کې نور هم ډیر شی روایت شته دی. نو بني اسرائیل راولګېدل او د هیکل سلیماني دوباره جوړ کړو. لیکن بیا لږ وخت بعد بخت نصر بادشاه راغی او د دوی د هیکل سلیماني دوباره ونړو او بني اسرائیل یو ځل بیا د غلامۍ سره مخامخ کړل. په دغه وخت کې چې کله هیکل سلیماني وران شو، د هغې نه بعد اوسنۍ زمانې پورې دوی دوباره د هغې په جوړولو باندې قادر نه شو. بلکې اوس د یهودیانو دا عقیده ده چې آخرنۍ زمانې کې به زموږ یو مسیح راځي، هغه به دوباره هیکل سلیماني جوړوي. نو د دې واقعې نه 50 کاله بعد الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیلو ته یو اولوالعزم پیغمبر راولېږه، عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام ته چې کله نبوت میلاو شو، نو په دغه وخت کې دغه قاضیانو نه ډېر بدترین خلک جوړ شوي وو. دې قاضیانو په تورات کې تحریفونه کړي وو، دوی به رشوت اخیستو، د غریب دپاره جدا او د مالدار دپاره به جدا فیصلې کولې. عیسی علیه السلام دوی ته دعوت ورکړو، لیکن دا خلک ډېر په ضد کې راغلل او دا ضد یې دومره سیوا شو چې دوی راجمع شو، د عیسی علیه السلام د وژلو اراده یې وکړله. لیکن الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام د دوی د شر نه محفوظ وساتو او هغې به اسمانونو طرف ته اوچت کړو. د عیسی علیه السلام نه بعد الله سبحانه وتعالی په بني اسرائیلو باندې خپل غضب نازل کړو. د عیسی علیه السلام نه بعد الله دوباره په دوی کې چېرته پیغمبر راونه لېږو، بلکې دې نه بعد یې په دوی باندې مختلف قسمه خلک مسلط کړل، دوی ووژلی شو، قتل کړی شو، دوی کې ډېرې فرقې پیدا شوې او تر اوسنۍ زمانې پورې دوی چېرته متحد نه شو.